څلورم شیز زما محترمو چې په مونځ کې خشوع د انسان خرابوي او د انسان د مونځ نه خشوع بوځي هغه دا دی چې داسې ځای کې به هم نه ودرېږي په داسې جومات کې به هم نه ودرېږي داسې کپړې ته به هم نه ودرېږي چې په هغې کې نقشونه وي په هغې کې کار شوی توجه دې د منځه نه خرابوي هغه ځای کې به نه ودرېږي په دې کې ګورئ هغه منبرونه هم رال زموږ په دې بعضې جوماتونو کې منبر او محراب یې ښایسته برابر کړی د شیشو نه یې برابر کړی لیکلي هم پکې کړي او ښایسته ګلان هم پکې جوړ کړي دا خو ستا په مونځ کې خشوع خرابوي که نه خرابوي که ستا په مانځه کې په دغه ګل نظر پرېوته ته به په دې کې سوچ کوې که نه بیا کې ډېر مونځونه په دې سره تباه و برباد شي خو علما دې کوي په جوماتونو کې کوي سره د دې چې د الله رسول موږ د جوماتونو په داسې حالت کې مزین کولو نه منع کړي دا د دې دپاره چې په مانځه کې خشوع خرابه نه شي نو داسې ځای کې به نه ودرېږي چې ستا توجه خرابوي نبی صلی الله علیه وسلم بیبي د عایشه رضی الله تعالی عنها هغې په خپله کمره کې یو طرف ته یو پرده را ځوړنده کړې وه په هغه پرده کې څه تصویران نبی صلی الله علیه وسلم منځه ته ولاړ دی چې مونځ یې ختم کړو عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي امیتی عني قرامکی ای عایشې دا پرده دې د ما نه لرې که دا راوغورځوه ولې فإن تصاویره تعرض لي فی صلاتي د دې پردې دا تصویران زما په مانځه کې غټ رکاوټ یې ماله جوړ زما توجه یې خرابه که دا پرده لرې که دا ختمه که دا دلته مه لګوه ولې ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم توجه یې خرابه کړه نو داسې پردې او داسې دیوال ته به هم نه ودرېږي چې ستا توجه خرابوي داسې دیوال چې په هغې تصویران لګېدلي نقش او نګار په شوی هغه دیوال ته مونځ مه کوه ولې توجه به دې خرابه کړي مونځ به دې خراب شي هغه لباس کې مونځ مه کوه چې ستا توجه خرابوي کله کله سړي رومال اچولی څادر یې اچولی جامې یې اچولي کوټ واسکټ یې اچولی دا په دې ټول مونځ کې د خپل واسکټ او کوټ او د رومال او د څادر ته متوجي ټول مونځ په دې باندې تباه کړي نو د دې وجې نه شریعت دې د دې نه منع کوي چې د هغه شي نه به هم ځان ساتي هغه لباس نه به هم ځان ساتي د مانځه په وخت کې هغه لباس مه اچوه چې ستا توجه د مانځه نه خرابوي ابو جهم نبی صلی الله علیه وسلم ته یو څادر په تحفه کې ورکړی نبی صلی الله علیه وسلم په هغه څادر سره مونځ وکړو خو په هغه څادر کې څه نښې وي نښې نو د نبی صلی الله علیه وسلم په مونځ کې توجه خرابه کړه د سلام نه پس نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وی دا څادر ویسه ابو جهم لی ورکه ما لی په هدیه کې راکړې ورته ووایه چې ستا هغه ساده څادر ماله راکه هغه راوړه ځکه دې څادر زما په مانځه کې توجه خرابه که نو دا دلیل دی په دې خبره باندې د هغه لباس نه به ځان ساتي چې ستا په مانځه کې توجه خرابوي هغه لباس مه اچوه